مولا د مولا خدای پزمکه ده. نن مې یو پوسټ لیده، ډېر ښه پوسټ، کیدای شي امي سړي کړی، وی چې فرعون نوم مولا ځکه اخلي چې مړ دی. وی که فرعون ژوندی وی او دوی په غلطه نوم اخیستی وی، ما به دوی ته نر ویلي وی. یاره تا که د دې مولا نوم خولې د مولا خولې نه که تا د فرعون او د ابوجهل نوم اورېدلی وی، د سړي به زوی نه یم. خو مړ دی خرکوس. بس مولیان پې داسې زړور دي چې داسې شي او داسې شي، ابوجهل، فرعون، نمرود، شداد، خلک زړه کې وي چې دی ډېر زړور دی، سړی یا مړي پسې لګیا دی. دی د نوم والی د SHO، دی د نوم والی د پولیس، دی د نوم والی د فوج، دی د نوم والی د سرکار، دی د نوم والی د سیاسي سړي، دی د نوم والی د وزیر اعظم. زه به دی نر وګڼم. او آخر کې ګوره زه د دې حالاتو متعلق یو څو خبرې کوم. مرګ هیڅ پته نه لګي، د ټارګټ هیڅ پته نه لګي. موږ ته په واټسپ باندې دمکې میلاو دي، موږ هغه دمکې سکرین کړي دي او د هغې مو سکین کړي مو دي او د هغې مو کاپي سره د درخواست د ورمړو تاڼې ته لېږلې ده. هغه مخکې لېږلې ده، CTD تاڼې ته مو لېږلې ده. کیدای شي هغوی مخکې لېږلي یا کیدای شي نه یې لېږلي، ځکه چې زموږ څه حیثیت دی؟ حیثیت نشته. حیثیت خو هله دی چې زه خپل درخواست سره 2 لکه روپۍ ورکړم، بیا به زما درخواست به بیا په هوا شي. او ما ته همداسې هم دمکې میلاو او ما ته سرکار هم راکړي دي دمکیانې چې ګوره تا ته خطره ده. مایي ما ته لیګل لیټر راوړی دی چې تا پسې خلک لګیا دي او سخته سنګینه خطره دی ده، که لس ټوپک دي 20 ګرځوه او که 20 دي 40 ګرځوه. یو طرف ته ما ته سرکار د دمکو اطلاع راکوي، یو طرف ته ما ته دشمن دمکې راکوي، بل طرف ته ما ته سازشونه بې نقاب کېږي، خلک یې بې نقاب کوي، دا سازش روان دی، دا سازش روان دی. بل طرف ته زما حکمران طبقه د دهشتګردو ملګرې ده، ما ورته بې وسلې کوي. کوم ځای باندې چې زما ګاډی ورشي، پولیس ترې راتاو شي چې تاسو ته چا اجازت درکړې دی چې تاسو د اسلحه ګرځوئ؟ نو څه چې کوم افسر له اجازت له ورغلی یم، ما له هغه اجازت نه دی درکړی، زه یې غولولی یم. زه عتیق شاه SP له ورغلی وم چې د اپریشن SP و که چې شی و، ډېر خوږ سړی و، ډېرې قدرمنې خبرې کړي، خو دوکه کړی یم. ما له نه لایسنس جاري کړی دی، دی د قرآن او قسم وخوري که د زما په لایسنس قدرې دستخط کړي. زه DC له ورغلی یم چې هغه خالد نامه وه، فوج نه ریټایر و. هغه ته ما خپل فریاد او جړا کړې ده او ما ورته وویل چې مسلمان خو دې ښکاري وایي نه، چې زه خو صحیح مسلمان یم، ته راته غونتې څنګه وایي؟ او بیا وروسته یې دغسې کارونه وکړل چې غونتې ټکي باندې هم زه ښیمانوم چې غونتې هم نه یې درسره. هغه هم ما له اجازت رانه کړ. اوسني DC له به هم زه ورځم، ورتلی هم نه شم، د یارې نه په لار کې یارېږم. یو طرف ته درته وایي چې وجني دی، یو طرف ته تریډس میلاویږي، یو طرف نه دشمن راپسې دی، یو طرف نه تمام محنتونه شروع دي، هم مذهبي پرټې او هم غیر مذهبي، هر قسم خلک چې دا حق وینا بند شي. د پښتنو دشمن زموږ دشمن دی، د قرآن دشمن زموږ دشمن دی، د صریحو آیاتونو دشمن زموږ دشمن دی. بل طرف ته سرکار دا کوشش کوي چې موږ بې وسلي کړي، موږ ته پارمټ نه جاري کوي، موږ ته لایسنس نه جاري کوي، موږ له اجازتنامه نه جاري کوي. نو چې ته ما بې وسلې کې خو بیا خو مرګ آسان ګران نه دی. نو دا خبرې که چا کم ملګرو وسرسي، ما درته د منافقت ملګرتې مه کوئ. مالداره سړی چې ما ته ووایي چې جي که څه خدمت وي، خفه به یې کوم. ولې تا ته پته نه لګي چې څه خدمت دی؟ ته خرې ولې؟ ته نه پوهېږې؟ ته وړه نه خورې؟ تا ته دا پته نه لګي چې زه ولې دا کوم څه؟ دا قرآن کریم خدمت چې زه کوم دا همداسې کېږي. نو یاد وساتئ چې د چا پروچ وي هغه د خپلې پروچ، چې د چا پیسه وي هغه د خپله پیسه، د چا چې کم زور وي هغه د استعمال کړي، او کم چې غریبانان ملګري دي هغه د تن من دن سره ودرېږي، دعا دې کوي او غیرت دې کوي، داسې جړاګانې دې کوي. او په آخر کې تاسو ته یوه بله خبره کوم چې موږ ته حالات معلوم هم دي او خراب هم دي، تاسو یې ګورئ. نو که چېرې څوک رښتیا زموږ ملګري وي او دا قرآن موږ سره اورېدل غواړي، نو 2 خبرې دي، یو زما کپرۍ ده، یو ستا انا ده. یو ستا انا ده، یو زما کپرۍ ده. یا به ته خپله انا ماتوې یا به زما دا کپرۍ ماتوې. خبره پوه شوې؟ ستا انا دا ده چې ته زما ځای له راځې نو زما ملګري ولاړ دي ستا تلاشي بالي، او که ته وایي چې نه زما څنګه تللی زه خو رسوا نه راځم، نو دا ته بیا زما کپرۍ ماتوې. ته چې خپله انا نه ماتوې که نه، نو بس زما کپرۍ ماتول غواړي. نو مهرباني وکړه چې خپله انا نه ماتوې، زما کپرۍ په شا ماته نه کړي. قسمت سره دي مرګونه، خو تدبیر دی. ګوره موږ د تقدیر قایل نه یو. تاسو ته موږ ویلي دي چې تقدیر په نامه ملایان څه وایي، دا دروغ.
خدای دا لیکلي دي دته به مرګ لیکلی او دا د لاس لیکلی چې الله د لاس لیکلی او بیا ما پې ولي وایي الله داسې کوي دته به زنا لیکلی وه دته قطع یاره دا خو هر څه لیکلي شوي دي هر څه چې لیکلي شوي دي بیا ما جهنم ته ولې اچوي یو د الله علم دی او یو تقدیر دی تقدیر په نامه چې څه دي دا دروغ مجانو ویلي دي دا یې دې دپاره ویلي دي چې خلق محنت پرېږدي چې وایي چې هر څه لیکلي شوي دي محنت څه لګي هېڅ شی نه دي لیکلي شوي یاد ساته او ستا عمل ته اختیارمند دي که جنت ګټې هم ګټلی شي که جهنم ګټې هم ګټلی که غیرت کوي هم کولی شي که بې غیرتي کوي خدای پاک تا ته هېڅ لیکلي او هغه ته پته ده چې ته کم نمونه شی هغه علم د الله ځان لري نو وروره که ته انان ماتوي نو انا دې نه نو که زما د قرآن ملګرتیا دې خوښوي نو چې زما ځای له راځې که کم ولاړ سړی و هغه پېژندلې او هغه پرېښوې شکریه یې ادا کړه ښه خبره ده او که هغه ونه پېژندلې یا بد اخلاقه و یا ته ورته کمقل وایې او هغه ستا تلاشي اخېستا او ته پې خفه کېږي نو ته چې پې خفه کېږي نو ته زما کپری په چا ماتول غواړې ستا په جامه کې به سبا ماله بل څوک راغلی نو مهرباني وکړئ زموږ د ملاقات دروازې هم خلاصې دي د راتلو دروازې هم خلاصې دي ځینې ملګرو وایي چې ملاقاتونه به بند کړو دا به بند کړو قرآن نشو بندولی د قرآن ملګرو سره ملاقات نشو بندولی تحریک به هم چلوو خپله خبره به هم کوو حق به هم وایو یو بل باندې به ودرېږو خوښه مو دا کړه دوه کسان پکې مې چې دوی خلکو په دې قوم له به ته څه کړي تمام 200 کسان 300 کسان ناست دي 5 کسان دې قوم نه به ته څه کړي شیعګان مو لیدلي دي چې ذاکر ورته اواز وکړي چې خلشلیږي چې ناره حیدري ووایي تا یا علي چغه اورېدلې ده هلکه وایه ورې خیر دی هغه ایمان هغوی د غیرت خو ته زده کړې که ایمان نه وي غیرت ته زده کړې ته چې اواز نه شي کولی او کلک نه شي ویلی نو ته به دننه پته خو لګي که د سړي دقه ژبې نه پته لګي چې ته دننه څه شي وروره که ستاسو خوښه وي چې دا اواز دې جاري وي او دا حق دې مونږ وایو په یو بل به ودرېږو کلک به ودرېږو کلکه خبره به کوو او چې راځې تلاشي دې کېږي که خپل سړی و که څوک یې پرېښو هغه دې دا نه وایي چې دا یې غټ وګڼلو که څوک یې تلاشي که هغه دې دا نه وایي چې زه یې سپک وګڼم که ته خپله انا نه ماتوې دا کپری بیا ماتوې نو لحاظه مهرباني وکړئ انا د ماتولو شی دی دا به ماتوو مسلمانانو دا وخت ګوره ډېر سخت وخت دی چې په دې خبره پوه وي داسې وړوکی وخت نه دی موږ ته ډېر معلومات شته دي بعضې معلومات موږ ویلی نه شو ځکه چې هسې هم موږ په نشانه باندې چې نور حق وایو نور هم خرابېږي ځنه ویلی نه شو نو مهرباني وکړئ چې د چا کم ځای کې وسره سي د چا افسرانو کې وسره سي د چا په وکیلانو کې وسره سي د چا د پیسو وسره سي د چا د زور او د اپروچ وسره سي هر سړی د خپل کار خپله منډه ووهي چې موږ خپل کم دنیوي اعتبار سره تدبیرونه دي او ځان سیف کول دي هغه سیف او بل چې ملګري راځي د اول نه مهرباني به وکړئ اول به مخکې صفونه کې شاته به څوک نه کوي تاسو شاته ځای ډک کې یا چې کله رستو سړی راشي یا مخکې راځي نو په هغه زموږ شک راځي چې دا سړی مخکې ځان ولې راوړي نو هسې نه چې سبا ورځي موږ یو سړی په چادر کې پټ وي قدرمن وي عزتمن وي او زه ورته وایم چې ورور دې ځای نه مخکې راتېر دا ستاسو د لاسه نو ته چې اول راشي دلته به کښېني چې دویم ورپسې راشي ورسره خوا کې به کښېني وته به نه پرېږدي څه شی کم سړی چې اول راشي هغه به بالکل دې محراب کې زما پوزه کې به کښېني چې لحاظه د اول کم خلک راځي چې کم چاڼ شوي دي په ګڼه کوي نه دي راغلي پوره سوچه ملګري دي چې دا قریبي علاقه بالکل دوی نه ډکه وي چې سړی پکې نشي راننوتی او که تاسو دغه خویونه وي لکه د دیمو نو وروره تاسو به ګپ لګوئ موږ به په چا خراب کړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین کله چې مسلمانانو ته اول لوډ سپیکر راغی دا نخرې مې اورېدلې دي ای تاسو خو نه خبره خلک اول چې لوډ سپیکر ایجاد شو وروره اشرف علي تانوي سن 1928 کې په دې باندې فتوا ولګوله چې دا حرام دی د لوډ سپیکر استعمال څه شی دی 1928 کې اشرف علي تانوي د دیوبندیانو پیغمبر به یې کېدی شي وروره هغه خو لویه بلا وه مفتي محمد شفیع صاحب د هغوی ذهني غلام و شاګرد و هغه ورپسې یوه رساله ولیکله بدایع المفیده فی حکم صنایع الجدیده ویل چې دا شی حرام دی او که دا څوک استعمالوي خطرای ده لہذا مسلمانانو لوډ سپیکر نشي استعمالوي دا خو وروستو بیا ورو یو شی اوس سپیکر هم جایز کړی دی وینه هم جایزه کړې ده او پټو هم جایز که ورو غونې کله وایي چې ګنجایش دی او کله څه پکې وایي پوهېږې خو پرې ورو ورو کوه مسلمانانو کې ټولو نه لوی ساینسدانان په مسلمانانو کې پیدا شوي دي خو علاج یې ورله څه کړی دی کړي ورسره څه دي ابن رشد دا د مسلمانانو لوی ساینسدان و په 12مې صدۍ کې مشهور فلسفي دی او ماهر فلکیات ریاضیدان دی
یورپ کې فلسفه چې څومره پیژندل کېږي دا د ابن رشد په وجه پیژني خلک. دا چې کله د ساینسي تحقیقات شروع کړل نو مسلمانانو ورپسې خبرې کافر کیږي. مولا جواب راکې مولا کفر پروف ده. کفر پروف پیژن بعضې شی واټر پروف وي. یوه ګړۍ ده هغه اوبو کې واچوه هغې له اوبه نه ورځي، او بعضې ګاډي دي هغه بلډ پروف وي په هغې ګولۍ نه ننوځي. مولا کفر پروف دی، په ده کفر نه ننوځي که دی قرآن مني که دی قرآن نه مني. د ده په کور کې که شرعي پرده شته او که نشته، دی په کم حدیث عمل کوي په کم حدیث عمل نه کوي، دی هېڅ چل نه کېږي. خو کامي سړي لا غونې ورته شي قبلې ته د متیازې وکړي وي ښځه دې طلاقه ده، او دی چې ګیر کې وي ما یې سر غړولی انشاءالله چې پکې سره برابر به ونه ګورې دی نه کافر کېږي. مولا جواب راکې مولا کفر پروف دی. پالیسي د مکې به ما کې کېږي او ته به پنځو ګاډو پکې روان یې او ما عوام به تش روان ما سره به ګرځي. ستا افسر به زما غلامۍ کې ګرځي، زما کنوایانې به ته بوځې، زما جومات ته به ته ودرېږي، زما جومات ته چې دهشتګرد راشي چې دماکه وشي قسم دې چنغړک نه به دې نیسي. یره جی روجه کې به چکنی بیله پراته وي، اچار به بیل وي، میوه به بیله وي. یره جی دا د نعمتونو داسې هلکه نعمتونه په پیسو راغلي وي، په یوه روجه کې هم مفت راغلي، په بله میاشت کې ته دومره خرچه وکړه دې نه زیاتې چکنې به پرتې وي. روجې نه علاوه میاشتو کې د 50,000 روپۍ میاشت وي، او چې روجه راشي نو 2 لکه روپۍ میاشتې خرچ شوي وي، نو 4 قسمه چکني به پکې نه راځي. دا تشکرون کې نه راځي، دا ستا په پیسو خرچ کرون کې راځي. تشکرون دا معنا نه ده. د تشکرون معنا ده چې ستاسو محنتونه برپور فایده ورکي. تشکرون چې ستاسو محنت برپوره فایده، نو چې محنت دې برپوره فایده ورکي شکر به وباسې که نه. واده دې وکړه کال محنت دې وکړه غونډ بچی دې وشو، شکر خدایه څه ښکلی بچی راکړه. ستا محنت نتیجه ورکړه نو ته اوس د الله شکر ګزار یې. څوک تا نه پوښتنه کوي هلکه وخت څه یاره ډېر د الله فضل دی، دا دومره خوشحال ولې دا شکر ولې وباسې؟ محنت ته نتیجه ورکړې ده. لعلکم تشکرون چې ستاسو محنتونه भरपूर نتیجه ورکړي. باجوړ کې چې کله ولید چې رحمان زیب شهید ریحان زیب راځو ته شهید نه یم، زه ته مړ وایم. چې شی ورته وایم مري غیرتي خلک شهید کېږي، غیرتي خلک مونږ ټول بې غیرته یو، مونږ شهید کېږو نه مونږ مرو. مونږ څه شی یو؟ هلکه جواب راکې. مونږ بې غیرته یو، مونږ مرو. شهید کېږي غیرتي خلق، مونږ غیرتیان نه یو. زمونږ هر بچی چې مري دا په دلتوب مري، زمونږ هره کپرې چې ځي دا په بې غیرتۍ ځي، نو لہذا دا مري، دا شهید کېږي نه. کله چې دا مړ شو نو ما د یو عالم بیان اورېده، هغه یو ډېرې دردمنې خبرې وکړې، خو بیا یې په آخر کې ووایي چې د قوم په حیث راپاڅئ کنې ورکېږئ. څه شی؟ د قوم په حیث راپاڅئ کنې ورکېږئ. نو دې خبرې ما ته د ټولو نه زیات زور راکړ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صحابه چې هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین دپاره داسې قربانۍ ورکړي دي چې تر اوسه پورې څوک هېرولی نه شي. سرونه یې ورکړي دي، زامن یې قرباني کړي دي. لکه هغه یوې ښځې متعلق راځي چې په لار را روانه وه، احد کې خبره شوې وه چې احد کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام العیاذ بالله شهید کړی شي. نو په لار را روانه وه، یو سوارلی نه پوښتنه کوي چې رسول الله څه حال دی؟ هغه ورته وایي چېرې رسول الله نه خو نه یم خبر، خو ستا ورور مشر ورور دی شهید شوی دی. هغې ورته وایي چې مشر ورور دی خدای په خیر کړي، خو د رسول الله حال وایه. مخکې روانه ده، بلې سوارلی نه پوښتنه کوي، هغه ورته وایي چې رسول الله نه خو نه یم خبر، خو ستا زوی شهید شوی. بیا مخکې روانه ده، د رسول الله پوښتنه کوي، دا دوه مړونه خبره شوه، نه وایي، هېڅ غم یې نه کوي. بیا دریم ورته وایي چې رسول الله نه یم خبر، خو ستا خاوند یا پلانی مړ دی. څلورم بل ورته وایي چې نور نه یم خبر، خو ستا پلانی مړ دی. څلور کسان د اطرافو ګیر چاپېر مړ دي، خو بیا منډې وهي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه کوي، دا نه وایي چې عاج شو تالا شومه کونډه شومه بوره شومه، دا خبرې دي. نو چې کومو صحابهو دومره لویې قربانیانې د رسول الله د دین دپاره کولې، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا حدیث یې نشو لیکې؟ دا دومره ګران کار و. دا یو سازش وشه، او داسې سازش وشه
چې عقل به حیران شي 1400 کاله خوشول چې مسلمانان په یو دسترخوان کې نه ناستل او 1400 کاله که نور ته کېناستې په یو دسترخوان نو چې مړ به هم په قبر مې بیا بیا اوس محمد ابن سلمان دی کا د سعودي چې کم ولی عهد دی دته دی الله ژوند ورکړي ټیک د کارونه به بعضې غلط دي بعضې به خراب دا چې څنګه ولی عهد شه د ټولو نه اول انټرویو ورکا چې دا کم شی په حدیثو په نامې باندې راغلی دی دا قرآن سره تلل غواړي او دې کې چانټي کول غواړي پرونو بله ورځ مې په نټ باندې پوسټ ولید الله دې وکړي چې دغسې یو سرکاري د سعودي پوسټ راغلی دی او عربی کې سړی خبرې کوي چې په دې باندې 2 کاله او 3 کاله هغوی کار وکړو ټول روایات یې منګړت ثابت کړل قرار یې کړل صرف 105 حدیث یې وایستل چې دا د پیغمبر صحیح حدیث دی څومره 115 دانې دې حدیثو سره یې داسې کار وکړو چې د دې قرآن جنازه یې پرې وایست قرآن کې هیڅ شی نشته پلانکې صورت وایا دا کار به دې پوه شي خل ملحدان شول اولوجي منیر شاکر ملحد دی هلکه پرېږده ما زه خو بس ملحد صحیح العیاذ بالله دا کومه دنیا چې په رښتیا ملحده شوه دا په څه شي ملحده شوه دا ستا په دروغو روایاتو ملحده شوه قرآن نه څوک بدزن نه دی قرآن خو چا ویلی نه دی په قرآن خو تا دبیزې پردې اچولي دي د قرآن دې ټکي پټ کړي دي د قرآن دې مفهوم پټ کړی دی قرآن ته د هغه معنا اغوستې ده کومه معنا چې ایرانیان مجوسیان یې خوښوي هغو لیکلې ده ریکمنډیشن یې ورکړی دی چې د دې ټکي دا معنا ده قرآن خو خپله معنا نه لري یتیم عاجز کتاب نو خلکو اورېدلي وو چې پلانکې صورت وایا رزق به دې پراخه شي نو هغه 50 کاله یا 30 کاله صورت ویلی دی او د لوږې مري ایسته ملحد شوی دی دا خو دین دروغ دی ځکه چې هغه روایت دین ګڼلی دی ملا صاحب تا ورته روایات او روایاتو کې چې کومې خبرې دي دا رښتیا پلانکې شي دومره ثواب دی دا پلانکې شی چې وایي جهنم نه به دومره کیلومیټره لرې شي دا ټولې منګړت خبرې دا زه دعوې سره وایم او اسلامي ملک کې ناست یم نوم یې د مسلمانانو دی او زما د آواز دنیا ته رسی هیڅ نه کې چوپی پټه خبره نه کوم چې دا کم روایاتو کې دا کم دینی کتابونو کې دا کم د ملایانو په تعلیماتو کې دا خبرې راغلي دي چې فلانې شی وایا او دا چې ووایي د قبر عذاب به درته ماف شي دا سوچه دروغ فلانې شی چې ووایي دومره نیکۍ به درته ولیکئ شي دا سوچه دروغ فلانې کار چې وکړي دومره کیلومیټره به جهنم نه لرې وي چې لوګۍ به یې نه درس دا سوچه دروغ فلانکې شی چې ووایي بیا به چې کوم د جج فیصله ستا پر رابطه کوي دا سوچه دروغ دي نو مسلمانانو 30 کاله 40 کاله ملا صاحب ستا په دغو دروغو باندې عقیدت تېر کړی دی هغه جومات کې 50 کاله دا وظیفې کړي دي او بیا ورته پته لګېدلې ده چې دا دروغ دي نو هغه عاجز ته خو دا پته نشته چې دا د ملا دروغ دي هغه زړه کې ویلي دي چې العیاذ بالله د رسول الله دروغ راته ویلي د هغه خیال دا دی چې دا خو محمد رسول الله ویلي دي لهذا هغه من سره دوکه کړې ده هېڅ ته سړی ملحد شوی دی حالانکې محمد رسول الله د دروغو خبرې نه دي کړي د الله کتاب کم ځای کې چاته ویلي دي چې داسې به چې ته داسې وکړې او بیا به وطن داسې ټیپر شي الله تعالی خو په قرآن کې ټولې فطري خبرې ذکر کړي دي الله ویلي دي چې باران ته ولاړ وي او لمدېږي به اور له چې لاس ورمنډې سوځې به الله ویلي دي چې اوبو ته ور ډوب شي او لامبو دله نه درځي نو مرې به الله خو ټولې هغه خبرې کړي دي چې هغه موږ د ټک په ټکه ګورو چې هغه ټولې حقیقت دي داسې خبره راته پکې وښایه چې هغه العیاذ بالله الله تعالی کړي او سبز یو باغ خودلې وي حقیقت نه لري که صرف جنت الله خودلې وي موږ العیاذ بالله شک پې کړی وي چې دا به یو که نه به الله تعالی د دنیا او د آخرت دواړو فایدې ذکر کړي دي دنیا والا فایدې موږ ورځ په ورځ ګورو چې کوم عمل رښتیا د قرآن عمل دی هغه چې ته څنګه وکړې فوراً نتیجه ورکوي د قرآن یو عمل ما ته داسې نشي ښودلی چې هغه فوراً نتیجه ورنکړي او د مانځه نه چې ته وایي مونځ خو قرآن کې شته نه مولانا صاحب ته په دې خبره ډېر زور ورکړي کله به وایي چې د دې به اول پوښتنه کېږي او د دې به سخته پوښتنه کېږي نکیر به وي منکر به وي دا به ستاسو څوک وي نکیر و منکر موږ په دین کې نه پېژنو دا د دروغو روایات ته چې دا کم عملونه مسلمانانو ته تا ښایسته کړي دي او د مسلمانانو دې ډېر موږ دا نه وایو چې مونځ نشته څوک دې نه کوي چې دا پراپېګنډه جوړه څوک نه کړي الله دې خولې د دوی ماتې کړي هسې تباه و برباد دي ذلیل و خوار دي د امریکې دوی غلامان د غلامانو دوی غلامان د جومات د مشر دوی غلامان ډک نشي کوی خو دا موږ ضرور وایو چې مونځ په قرآن کې نشته اشارات ځان له خبره ده چېرې چې تاسو نظام اطاعت الهي ومنئ یعنې د الله چې څومره حکمونه دي هغه ومنئ دا قرآن ویلي دي نو که دا په پخوانو کتابونو کې زموږ یقین دی چې راغلی وی زموږ یقین دی چې راغلی وی پخوانو کتابونو کې قرآن اشاره کړې ده چې د الله احکام منئ خو قرآن کې مونځ نشي ثابتوی ګپ مه لګوه چې دا ته کومو ځایونو نه ثابتول کوې دا خیر دی لږ هغه خلک هم پړاو کړه کم خلک چې ته نه منې ستا مجوس اتش پرست چې نه دي لږ هغه پړاو کړه چې هغوی د دې ټکو حقیقت څه بیان کړی
اقم الصلاه لدلوك الشمس الله تعالی مفتی مراد دی. نو زه به دا وایم چې ایاک نعبد و ایاک نستعین جدي نه پراټي مراد دي. ډېر سره معنی چې ټوکې خو نه دي، دا د الله تعالی کتاب دی. نو خبره مې دې پورې کوله چې د الله په کتاب کې څومره خبرې دي د هغې په دې دنیا کې نقد جزا ملاوي. هغه عمل چې ته وکړې تا ته د ټکه پته لګي چې ما عمل قبول شي. الله تعالی یوه خبره هم داسې نه ده کړې چې بیا به داسې وشي. اوس ناستو سره کېږي به نه. دا په روایاتو کې داسې منګړت خبرې راغلي. قرآن چې کومې خبرې کړي دي د هغې داسې نقد سزا او جزا ده لکه ویلي دي چې اوبه وڅکې تنده به دې ماته شي. څنګه چې وڅکې د ټکه به دې تنده ماته. دا نشته چې اوبه اوس وڅکمه تنده به مې قیامت کې ماته شي. قرآن داسې خبرې نه دي. یاره جی وګوره که نه سعودي کې روجه ده او دوی روجه نه ساتي. یوه یې وخوړله ښځې تا نیولې ده او الحمدلله ها انشاءالله تا نه به ټول کلی تنګ وي، ته به سړی نه یې. دا یوه ورځې مخکې چې نیسې تا نه به ټول کلی قوم تنګ وي، ستا به خامخا دغه ځای کې کردار خراب. تا به چېرته غریب سړي کره 2000 روپۍ نه وي لېږلي. مشرکانو سره الله وایي زیاتی مه کوئ. مسلمانه ته نن لګیا یې مسلمانو سره څه کوې لګیا یې، خو چې کله مانځه ټیم راشي نو بیا داسې تیز روان وي چې الله غشي غونې الله جمع قضا نشي جي جمع څه ټیم کېږي تاسو جمع کو حاجي صاحب څه چلی جمع رانه خرابي جمع خراب. دا تأثر خلقو له ورکوي چې سبحان دا مونځ ډېر ضروري شی. حاجي صاحب کلي کې ټول ګاونډیان درنه تنګ دي. یو ړوند سړی و هغه چېرته چا په دې سوک ووالو. هغه وایي چې حاجي صاحب ډېر سخت دې خو کړم. هغه ورته چې تا څه وپېژندم چې زه حاجي یم. هغوی چې دې سوک نه راته پته ولګېده. دا کم خلک چې دې منځونو پسې ډېرې زیاتې منډې وهي. زه دا نه ویم چې کني د منځونو دې سړی اهتمام نه کوي. زه یک طرفه ټریفک باندې خبره کوم. مسلمانانو یک طرفه ټریفک شروع کړی دی. یک طرفه منځونه دي، روجې دي، حجونه دي، زکاتونه دي، نورې خبرې نشته. دا ګاونډي دی، دا غریب دی، دا محتاج دی. زما په روجه کې پلانې شی خوراک دی، د دې غریب به یي او که نه به یي. نه دا اسلام کې نشته. جمع ونشي جي جمع. او که ورته ودې وي چې جمع به هغه سړی کوي چې هغه 200 روپۍ په یو مانځه باندې ټیکس ادا کوي. که تا ډېر سپینګیري په دې جمع کې ولیدل د سړي زوی به نه یم. خدای که ډېر خلق وګورئ. نو دا یک طرفه ټریفک والا مانځه پسې منډې وهي، روجې پسې منډې وهي. یاره جي وګوره که نه سعودي کې روجه ده او دوی روجه نه ساتي. یوه یې وخوړله ښځې تا نیولې ده او الحمدلله ها انشاءالله تا نه به ټول کلی تنګ وي، ته به سړی نه یې. دا یوه ورځې مخکې چې نیسې تا نه به ټول کلی قوم تنګ وي، ستا به خامخا دغه ځای کې کردار خراب. تا به چېرته غریب سړي کره 2000 روپۍ نه وي لېږلي. کني تاریخ کې دی وګوره، خپل تاریخ دی ولټوه. پرېږده چې زه درته وایم بل درته وایي. ما ته به یو سړی وایي چې تا داسې نه دي کړي، زه به قرآنونه وخورم چې ما کړي دي. زه د ګریوان کې ځان له وګورم. کم سړی چې د روجې دومره زیات شوقین دی چې یوه ورځ یې مخکې نیسي، که دغه سړي 2000 روپۍ په دې ټوله روجه کې غریب کره ولېږلې، زه مجرم. دا به ونه لېږي. دا به خوا او شاو کې د ګاونډیانو چرې خیال ونه ساتي. دی به چرته د خبرې راز ونه ساتي. دی به د مجلس امانت ونه ساتي. که ستا هوا د ده په مخ کې لاړه، که قوم یې در باندې خبر نه کو، بیا به هم زه نه پوهېږم. او که لور زوی دی د ده په مخ کې وشرمېده، که د ده حجرې او د جومات نه بغیر بل ځای کې ووي، بیا به هم نه پوهېږم. ولې دا د رجوع مسلمان دی، دا د منځونو مسلمان دی. او یهودو نصاراو دغه غوښته چې مسلمان یو څو عبادتونو ته مسلمانی را غونډه کړي. ایو شاعر ویلی دی چې اوس د جنت ګټل آسان شو تقی، اوس د جنت ګټل آسان شو تقی. تقوا راټوله شوه تسبو ته راغله، تقوا راټوله شوه تسبو ته راغله. نو ته داسې لغونې سوچ پې وکړه. اوس د جنت ګټل آسان شو خلقا،
تقوا را ټوله شوه منځو ته راغله او روجو ته راغله صرف منځ کوا روجه ساته حج کوا او تسبیح پیدا کا بس ښه مسلمان یې چې وخت د بانګ راشي نو جی پړې شلوه چې جمع رانه قضا نشي خو د دوو مسلمانانو منځ کې چې کله خبره راشي برپور شیطانی کوا څومره دروغ دی چې زده وي وایه حلال و حرام د الله په حکم ممنا د مولا په حکم منا دولسم چې راشي وایه چې دا زمونږ علماو جایز کړی دی د الله په دې کې څه کار دی محرم هم جایز کړی دی د رسول الله په د روجې په باره کې وایم و فرعون ته چې کله موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ورغې او فرعون دغه خبرې واورېدې نو زه دا وایم چې فرعون د نن زمانې د مسلمانانو نه ډېر هوښیار سړی او د نن زمانې مسلمانانو نه ډېر حیادار او ډېر معزز سړی و ځکه چې لس ځله موسی علیه السلام د حکومت چیلنج کړی دی درله ورغلی دی خو فرعون چرته په د لاس نه دی پورته کړی هتکړې وله نه دي اچولي ذلیل کړی او بېعزته کولو کوشش یې نه دی کړی دا ډېر قدردان سړی و نمبر 1 اگر چې کافر دی نمبر 2 فرعون د دې زمانې د مسلمانانو او د مولایانو نه هوښیار سړی و هغه څنګه د موسی علیه السلام خبرې واورېدې هغه ته فوراً پته ولګېده چې دی په جومات کې منځونه نه غواړي کني کوي دي که نه دی چې کوم دی کور کې تشه روجه نه غواړي کني په روجې کې ما ته څه دي ورته ووایم چې ټول عمر یې ساته دا سړی ذکرونه عبادتونه نه غواړي کني زه به ورته ووایم چې تاله به زه محل جوړ کم موسی علیه السلام هارون تا ته به جدا جوړ کم قارون لمې نمرود لمې نه قارون لمې دومره لوی شی ورکړی دی خپلې مزې کوي دی د مې یو ځای کې ناست دي ځان له به ګرجه غواړي یا ځان له به مسجد غواړي یا ځان له به مرکز غواړي مزې به یې کولی خو هغه د ټکه پوه شه خلقو ته ووایي چې خلکه دا خلک پیژنې ورته ووایي چې تاسو دې له راغلي یې چې وتکونه لکم الکبریاء فی الارض تاسو په دنیا کې ځمکه باندې حکومت غواړئ تاسو لکه عبادتونه روایتونه او د هندوانو په شان ته پوجا پاټ خیال نه ساتئ ستاسو اراده د حکومت ته د تا د خبرو نه دا بوی راځي چې ته دا وایي چې حکومت به د فرعون نه وي حکومت به د الله وي چلیږي به د فرعون نه چلیږي به د الله چلیږي به د فرعون د پارلیمنت او د جمهوریت نه چلیږي به د الله تعالی د هغه د قانون د تورات خبره به چلیږي د بل څه شي به نه چلیږي نو ورته وایي چې وتکونو لکم الکبریاء فی الارض تاسو اراده د بادشاهۍ او د حکومت لرئ دغسې کمقل بادشاه نه و چې ښځې تاسو جومات غواړئ پلنکي ځای کې به دله جومات جوړ فرعون به دوی له د سرو زرو جوماتونه جوړ کړي وی خو چې ورته یې ویلي وی چې زما حکومت مه چړئ نو الله تعالی فرمایي ولتکبر الله کبریا ویلی کیږي حکومت ته تاسو به د الله حکومت قایموئ روجه به د دې دپاره ساتئ چې کله د الله حکومت قایموئ نو په هغې کې به جهادونه راځي په هغې کې به جنګونه راځي کله به روټۍ وي کله به روټۍ نه کله به خواهشات وي کله به نه کله به خوب میلاویږي کله به نه میلاویږي نو وتکون لکم الکبریاء ولتکبروا الله علی ما هداکم تاسو د الله حکومت قائم کې همدارنګې الله بل ځای کې وله الکبریاء فی السماوات والارض په ځمکې او اسمانونو کې د هغه حکومت دی وهو العزیز الحکیم خو په انسان باندې حکومت هغه اختیار ورکړی دی په انسان حکومت ته قایم کا د هغې دپاره روجې وساته چې په تا کې د برداشت ټیم نه پیدا شي چې سبا په جنگ کې حالت جنگ کې 10 ګنټې 15 ګنټې روټۍ نشي میلاو چې بیا د خوله وازه نه نیولي که اوبه نه میلاوېدې چې بیا د مورچا نه پریښي دغه وجه دا چې کله په سندو هجري باندې روجا فرض شوه نو په 17 رمضان باندې فوراً د بدر جهاد وشي دا یو ټریننګ دی د تمامي دنیا باندې ولتکبر الله علی ما هداکم ولم یکن له شریک فی الملک وکبره تکبیرا نبوی په ټول کائنات کې د الله بل شریک قانون به صرف د الله چلیږي حکومت به صرف د الله ای امر به صرف د الله چلیږي الله تعالی فرمایي
چې هغه داسې ذات دی ولم یکن له شریک فی الملک حکومت و بادشاہی کی بھئی شریک نہیں وکبرہ تکبیرا تم لوگ اللہ کو بڑا کر دو بڑا ہونے کے ساتھ کرنے کے ساتھ دوی چې الله اکبر وای خبره ختم نو چې د ویلي دي چې اقیموا الصلاة بس ته وای چې صلات چې د ویلي دي چې کتب علیکم الصیام ته وای چې صوم 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 روزه 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 نو په روزه روزه باندې لکه څنګه روزه نه ساتل کیږي په الله اکبر باندې دا شی کبر هو تکبیره باندې عمل کیږي بهرحال دې باندې ډېر زیات تفصیل لګي او قران دقه غواړي دا چې کوم دي ټریننګونه دي دا د الله تعالی د طرفه دا حکم دی دې پسې چې تاسو به د الله حکومت قائم کې ځکه الله وی ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون څوک چې زما حکومت نه قائموي زما قانون نه قائموي نو دا د الله په نسبت باندې مسلمان نه دی نو ولې تو دا روزه چې دا د روزې مقصد دی ولې تکبر الله علی ما هداکم تاکہ تم پوری کائنات پر اللہ کی حکومت قائم عمر فاروق وی چې کم سره مرشو او د قاتل گرفتار نشو معلوم نشو د دې قاتل ریاست ته وی چې ونی تبرګې د خپل کونی پختونا په ما کې خپل خلک خرڅ دي په سټیج باندې دوه قسمه مشران راځي هر سټیج باندې بعضې مشرانو خیال داوي چې زه یو څو داسې خبرې وکم چې سرکار رانه خوشحال شي او بعضې خلکو دا خیال وي چې خلک مې وپېژني او د بعضې خلکو دا خیال وي چې زما دا مظلوم اولس د ظلم نه خلاص شي مسلمانانو په تمامي دنیا کې د قومونو د کامیابی راز صرف اور صرف یونین او اتحاد دی کم قومونه چې متحد دي هغه په بره مزل کوي کم قومونه چې تقسیم دي او هغه په هره غونډه کې د قوم خبره نه د دفتر خبره نن ولې ملایان ما نه تختی نن ولې مولا ما سره ملګرتیا نه کوي نن ولې لیډر ما سره ملګرتیا نه کوي ځکه چې دا به دکان روان دی دا هغه پروګرام روان دی او په دغو خلقو روان دی دا خلق ښکلې ښکلې ښځې ښکلې ښکلې لوڼه لګیا دي پردو تا کړی مدرسې ته درلګي تا ورته د ښځو مدرسه جوړه کړې ده ستا د استادانو پکې مزې دي ستا د ښځو پکې مزې دي کتاب ختمي هغې له به جوړه وړي قرآن ختمي هغې له به جوړه وړي استادان ورسره په ټلیفون ابلګۍ لګولې د انټرکام په هغې ورسره خبرې کوي تاسو ته پته شته ځنه خبرې مناسبې نه وي په یوې مدرسې کې ځکه دله د یوې مدرسې خبره وکړم بېګاره له راغلې ده د یوې مدرسې خبره په یوې مدرسې کې یو استاد 24 جنکو سره بدکاري کړې ده او پې ثابته شوې ده نو که هغه ما سره دا دین ومني چې مفتي منیر شاکر یې بیانوي ته په ایمان وایه د ده دا مدرسې پاتې کېږي دی چې په مدرسو باندې کم مال حال اخلي دا پاتې کېږي ته لاړ شه په کراچۍ کې مدرسې وګوره یونیورسټۍ به دې هېرې شي زه په یوې مدرسې کې ومه نوم به یې نه اخلم ځکه چې دا د فتوو مشینونه دي هسې قومه زما خبرې لیکئ ځان سره نوٹ کوئ یې د الله په فضل زما د مرګ نه پس به ارمان کوئ ارمان دا د خروڅټو دنیا دا خلقو دین د خروڅټو شی ګرځولی دی پیغمبر تشریف راوړو او درې شپېته کاله یې دنیا تکلیفونه تېر کړل لاړو وفات شو موږ ته څه شی پاتې شو یاره رسول الله باندې کدو ډېر ګران و رسول الله دې ته راغلی و چې موږ ته کدو وښایي یاره جي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې حلوا ډېره ګرانه یو مقصد یې دا و یاره رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا د وزر کې دا غوښه نه ده د پسه
تو ورته ډېره خوښه وه. یره رسول الله وایي چې زما د سترګو یخوالی په ښځو کې دی. موږ چې ښځې وینم او ګورم او وادونه کوم نو ایده مې زړه یخ. اورېدلی مو دی دا حدیث؟ هلکه جواب خورا په ایمان دا حدیث مو اورېدلی دی که نه چې زما د سترګو یخوالی په مانځه کې دی او په بیبیانو کې دی. ها دومره لوی نبي چې هغه دنیا ته راغی زمونږ د سپینګیرې چې څومره سپینګیرې وي هغومره هغه الله نه خبره وي چې زه یو ځل کې ځای کې د ډاکټر په انتظارګاه کې ناست وم. ډېر د مشران ناست وو د سپینګیرې. زمونږ د سپینګیرې چې څومره سپینګیرې وي هغومره هغه الله نه خبره وي. نو سیک مې ولیدو ښکلې پګړۍ والې وه. ما ویل چې راشه دا خلک پویه کړم. نو هغه سره مې خبرې اترې شروع کړې. ما ورته ویل چې سیټه د کم ځای نو هغه تیراوالو چېرته په دې لاندې علاقه کې پاتې کېدو دې فساداتو نه تلي پښتون و. ما ورته ویل چې ستاسو د مذهبي کتاب نوم څه دی؟ وی ګورو ګرنت. ما ورته ویل چې تاسو ګرنت په کومه ژبه کې دی؟ وی چې ګورمکۍ کې. مې تاسو خو پښتانه نو تاسو د خپل کتاب مولا نه زده کوئ؟ وی چې نه جي دا خو په هر سړي فرض دی چې زده کوي. وی ما نو تاسو پښتانه هغه په ګورمکۍ کې دی؟ وی چې جي دا په موږ داسې فرض دی چې زمونږ په کورونو کې زمونږ ښځو بچیو کې داسې سړی نشته چې هغه ګورمکي زده نه وي. دا 14 سال پورې چې سړی نابالغه وي که نه دا نابالغه وخته پورې د باندې فرض وي چې دی به کور کې ګورمکي زده کوي. وی زمونږ په کور کې مادري ژبه بیله ویلی شي ګورمکي بیله به موږ وایو بچیو ته. نو دا 14 سال کې هغه ګورمکی ښه استاد شي. 14 کالو کې خو ډېر څه زده کېږي که نه ماشوموالي نه چې ته ماشوم سره خبرې په ګورمکۍ کې کوې پښتو کې. وی چې 14 کالو پورې چې دی بالغ کېږي دی د ګورمکۍ نه ښه ماهر وي. بیا دی خپل ګورو ګرنت کتاب ته کینی. دا څه چې وي دا به دی خپله پړوي. مولا پسې تلل زمونږ په دین کې وی نشته. هر سړی به د خدای کتاب خپل هغوی دا خدای کتاب ګڼه. ته دا قومونه والی شي چې هغه د خپل دین نه خبر دي او تا مسلمانه تا دا قرآن مولا ته پرېښی. دا داسې مثال لري لکه ښکلې لور او ښکلې ښځه د الله درکړي وي ته یې بل له پرېږدې. دوکان چاله پرېږدې؟ ځمکه چاله پرېږدې؟ خر چاله پرېږدې؟ تور دا دې والا پرېښی او ته مسلمان. یاره شکر دی چې کېنه مړه ستا غونې مسلمانان په پیسو باندې میلاویږي. سړی ته چې مسلمانه ځانونه پوه کړئ. زما دې د الله په دې کلام قسم وي دا ستاسو په مخ کې زه دا قرآن وایم. زما دې د الله په دې کلام قسم وي چې زه د یوې ادارې سړی یم نه یم. زه خالص پاکستانی یم او زه خالص د مظلوم ملګری. زما زړه پوخ دی نن نه ده. زما 3 ځل زوی پورته کړی شوی دی. 2-3 ځل زه اوچت کړی شوی یم. زما کور ته خلک راننوتي دي. زه په هر پښتون خفه کېږم خو حوصله مې بس اوس ختمه شوه. روژه د څه شي میاشت ده؟ د خدای د غولولو د عبادتونو نه. عبادت خو دې ته وایي چې هغه ته ټول عمر کوي. دا د خدای د غولولو میاشت ده. العیاذ بالله خلق کوشش کوي په دې ورځو کې په ځان پسې ووهي. یا وروره څوک تهجدونه شو څوک نفلونه شو اعتکاف ته د بوډاګان چې راوخوتي. زه حیران پاتې یم چې د خلقو د رب العالمین په باره کې څه تصور دی. یو ماشوم هلک دی ماشوم هلک د پردی مور زوی پردی هلک چې وي دا د خلقو بد شي. خپل زوی له چې خواږه راوړي نو پردي هلک ته یې کور کې چې تا سره پردی یتیم پاتې وي او تا سره اوسېږي د په الله یقین وساته. په دې ګیر کې په واړی کې ما یو کور کې چا کره مېلمه وم او هغه مالداره خلک ډېر ناشنا کور یې و ډېر ناشنا ساز و سامان یې. د مالدارو خلکو بچو پته لګي اعلی لباس یې اغوستی و ډېر ښکلي ښکلي بچي وي داسې. او یو هلک پکې شلېدلې جامې
او ډیر خیرن او ډیر په بد حال د هلکانو نه شاته چې موږ سره به خبرې کولې د هلکانو نه به شاته ولاړو رانږدې کېدی نه شو ما تپوس وکړو چې دا څوک دی دا هلک راته ویې چې یاره جي دا زمونږ د دې کور کې چې زمونږ کوم ورور دی د ده ډېر وخته پورې بچي نه بیا دا ماشوم یې د چا نه راوړ دلته نه بیا راوړی هسپتال نه او چېرته نه او چېرته په پیسو بیا اخیستې نو دا یې لویولو دا بیا څنګه ساتلو ستاسو خپل خیال وکړئ چې څنګه به یې ساتلو ښه به یې ساتلو ځکه چې بچي وی د خدای شان و چې څو کاله پس دوی ته خدای خپل بچي وښوده نو اوس د ده وایي نه کور معلوم دی نه اور معلوم دی بس دا موږ سره پاتې کېږي نو ما یې دا داسې بد چې دا تاسو یې څنګه ساتئ تاسو د رب نه نه شرمېږئ ما ورته وویل چې دا ماشوم ما له راکړي چې زه یې بوځم ډېر مې ورته وویل ما یې دا به زه بوځم ماشوم هم نه تیارېدو ځکه چې خپل تکل شوی و ته په خدای باندې یقین وساته نو مثال مې دغه ورکوم چې لکه اوس دا پردی ماشوم تا ساتلی خو تا ته ګران نه وي ته چې بچو له ډوډۍ راوړې نو دله یې نه ورکوي چې کپړې راوړې دله یې نه ورکوي چې خواږه راوړې دله یې نه ورکوي خو چې کله ضرورت کې پېښ شي دوکان ته یې لېږي بیا خو خپل بچی نه لېږي که نه بیا بچو راشه ورې ته کړه هلک ته منډه پیسې واله منډه شی راوړه موږ الله سره دغسې هغه پردي ماشوم سره چې بلکل د بنې سلوک ورسره کوي هېڅ شی وله نه خو چې کله مو ضرورت پېښ شي هغه ماشوم ته نو بیا یې راوړو ځان نه یې رانږدې کړو نو بچی خو ډېر تکړه یې و د منډه لاړ شه کار ته اخلو ګوتې پې ووهو کار بیا چې هغه کم خواږه هغه راوړي بیا یې هغه له نه ورکوو بعینه د مسلمانانو الله سره دغه معامله ده روژه کې پې ګوتې ووهو مانځه ټایم کې پې ګوتې ووهو نور الله تعالی منګه غیبت کې الله تعالی منګه نه منو حسد کې نه منو ناپ تول کې نه منو معاهدې معاملې کې نه منو جرګه کې نه منو قانون کې نه منو واده کې نه منو غم کې نه منو ته ما ته داسې شی وښیه چې موږ رب هېڅ شي کې هغه ځای کې منو چې ضرورت معتبر شي یا الله ته ډېر غفور رحیم یې نو هلکه چا وي چې غفور رحیم دا خو پنځه منټه مخکې خو دې نه پېژني بس نه پوهېږي شي زه به نه پوهېږم چې دا ټوله دنیا یو طرف ته ده او زه بل طرف ته یم بس زه به نه پوهېږم فیسبوک روزه ماتېږي ځوانانو واورئ په ګوګل کتو باندې روزه ماتېږي په یوټیوب کتو باندې روزه ماتېږي په تاج کولو باندې روزه ماتېږي په چکې کولو روزه ماتېږي په ریموټ کولو روزه ماتېږي دا علما ناست هغه ورځ مې یو ټپوس لیده یو د خدای ټپوس دی څه شی دی یو د خدای ټپوس په بونیر کې سونی ګرام کې اوسېږي غالبا نو هغه په یوې زمانې کې د خلقو نه مالونه وهل مضاربت یو پروګرام روان کړی و یو خلکو نه پیسې راجمع کې یو 6-7 کروڑ روپۍ د خلکو نه ووالې ډېر تاوان اوس بیا به خلک راتله او د هغه نه به قرضې غوښتې نو هغه وروره په کلي کې یوه خانقاه کولاو کړه ویې چې زه د مفتي عزیز الرحمن خلیفه مجاز یم ما ته چې کوم د هغه انجکشن را لګولی دی دین یې ما کې اچولی دی که نه دوی وایي چې فیض مې دې حاصل کړی دی بیا یې خانقاه کولاو کړه الله په دې ځان خلاص هغه مې بله ورځ چا راته کلیپ راولېږه هغه وایي چې فیسبوک سره روژه ماتېږي چې په دې پوه یوټیوب سره روژه ماتېږي پاس سره روژه ماتېږي شطرنج سره روژه ماتېږي لاډو سره روژه ماتېږي علما وایي ناست نو ما یې ولې د مولایان څه کتابونه دي د مولایان آیاتونه دي چې ته دا په دلیل کې پیش کوي او مولایان غولې ناست دي لکه چرګ باندې چې چېرته باز راغی هلکه خو پاڅه ووایه چې غول خورې دروغ وایي خدای دې غر کړه مفترات د روژې خو 3 شیان
درې سیزونه دي چې هغې سره روژه ماتېږي: خوړل، څکل، کوروالی کول. درې خبرې. نیټ سره څنګه روژه ماتېږي او لډو سره څنګه ماتېږي او فیسبوک سره څنګه ماتېږي او ټیک ټاک سره څنګه ماتېږي. الله دې غر کا دا 6 کروڑ روپۍ چې د خلکو نه خوري او خانقاه جوړوي، دې سره نه ماتېږي روژه، نیټ سره ماتېږي. نو هغه عجیز چې کله موږ پسې خبرې کوي وایي چې یاره جي پلانی مولا نه دی که نه، نو کیدای شي خلک غټ مولا یا په قرآن باندې عمل نه د مولا په کور کې کېږي نه د امي په کور کې. پرون زما واده تېر شوی دی، پرون زما د دوی واده و چې شی و. یو وروره زما خپلو زامنو چې کمې نخرې کړي دي که نه، سټیج یې جوړ کړی و او هغه خنځیر یې ورکې کېنولی و. چیغې مې ورته ووالې، ډزې ونه کوې هلکه، ساده واده وکړې هلکه. یو وروره نه زمونږ ښځو سادګي منله، نه په والا که زمونږ زامنو سادګي منله. به زه ورته بیا وروره کوز نه شم چې اوس به څه کوې دا واده چې کپیسور کې بیا به خلک وایي چې د هر ځای کې فساد جوړوي. زمونږ په نوم تللی دی شکر وایي دا چې چېرته لاړ شي فساد. نو چې د خره زوی ګورې چې خرطوب کوي فساد به نه جوړوي. او چې یو ډول ډولکی او باجه پکې نه وه، نور د دنیا هر کار شړی دی. ملازم هیڅ چا کې دین نشته چې په دې خبره پوهې. ولې دا شی څنګه جی؟ یاره جی لس ختمونه مې پکې وکړه. خیر شکر الحمدلله جی چی شی؟ دا دوی نه پوښتنه کوه، دا دوی نه پوښتنه کوه. دا سره نوټیفیکیشن شته د چا؟ چې راکړي نو هسې خو مه راځه، هسې خو تا ته د راتلو حق نشته. نوټیفیکیشن چې در سره نه وي مه راځه. بهرحال کېنه کېنه ټول کېنه، شور به نه جوړوه. وړه خبره ده، ډېره وړه خبره. بهر د الله کتاب راواخله، امن به راشي. که ستا دا خیال وي چې دا خلک به امن راولي چې 10,000 روپۍ باندې د الله د کتاب بې عزتي کوي، چې یو سړی ورته غټ ټلیفون وکړي د هغې په وجه د رب د کتاب بې حرمتي کوي، دا خلک د امن راوستلو والا نه دي. سوچ هم ونه کې. ما پرېږده چې زه مذهب بیانوم، ما پرېږده چې زه د امن خبرې کوم، ما پرېږده چې زه د الله د یووالي خبرې کوم. که ما د ستاسو د ټیکولو اراده وکړه، والله قدم په قدم به بیا ته احتجاجونه وګورې. د جلسو په منځ کې سټیج لوتلل ته دا ملک خرابول غواړي، ته نوکرۍ په وجه زما ملک کې بدمني راوستل غواړي. ما پرېږده چې قرآن بیانوم، ما پرېږده چې مذهب بیانوم، ما پرېږده چې سیاست زه نه کوم، ما پرېږده چې زه ستا په خبرو کې کار نه لرم. که چېرې دغسې بیا وشول، دا دې په کلاو غوږونو واوري، والله ته تحریکونه وګورې، والله ته هغه زما هغه فریاد وګورې، والله سپریم کورټ پورې زه در باندې لاړ شم، والله دا ملک در پسې راپاڅوم. خو ما پرېږده چې زه خپل مذهب بیانوم. ما په زور جګړې ته مه تیاروه. د 2 پیسو سړي باندې زما د الله د کتاب بې عزتي مه کوه. بهرحال عزیزانو، مسلمانه ته نن سوری سوری ځکه چې تا دا قرآن پرېښی دی او دا در باندې ملا پرېښی دی. ملا د دې په ځای باندې بلا شی 2 نمبر سیزونه خرڅوي. 2 نمبر علماء کرامو فرمایلی دي، دا 2 نمبر خبره ده. علماء کرام فرمایي، دا 2 نمبر خبره ده. بزرگانو فرمایلی دي، دا 2 نمبر خبره ده. یره جی پلانی کتاب لیکلی دي، دا 2 نمبر خبره ده. 1 نمبر خبره دا ده چې قرآن لیکلی دا او چا ویلی ده، دا الله، دا 1 نمبر خبره. یا د محمد رسول الله هغه فرمان چې قرآن سره برابر دی، دا 1 نمبر خبره. ما یوه ډرامه لیده یو وخت، یو سړی روان دی په لار باندې،
دو پولیس والا ولاړ په خدای راستی د مولایانو نه دا ډرامو والا ډېرې ښکلې ښکلې خبرې کړي د مولایانو تقریر نه نن سبا دومره فایده نه وي ملا به درته څه وایي علما ډېر لوی خلک علما ډېر د څه علم څه شی انسان دی زیات نه زیات د غولو نه ډک دی خبره ختم د خدای صفت ولې نه کوي د ډرامې و تاسو ډرامې چې وګورئ عقل به مو حیران لار کې دوه سپایان ولاړ دي یو سړي په دې مټ باندې په دې چادر کې څه شی رابند کړی سلام علیکم داسې سلام واچوي یو پولیس والا بل ته وایي چې د سلام یې واچو په دې راشه راوی غواړي هغه عاجز داسې غلی غلی راشي څه شی دي در سره داسې چې کدو یې روان کړی خلاص کا اوس دې په دې کدو کې چلن کوم نو چې تې راواخلي وروره اړوي راوړئ دې کدو کې څه شته چې زه وایم چې شته نو شته وروره چې زور وله وکړي ټاس ماتې کړي ګورې دا دننه دانې دي دا تبلیغ کوي مړه خو چې هغه سوالونه او زره بوټیزو دې ځان نشي خلاصوي تاسو یې خدای څه ته وایي عام پولیس والا او دي چې زه قانون یم نو اوس د سره لا لګیا دی د ده کادو باندې چلان روان دی چې دا کادو پلیک وړلو ته به جرمانه داخلوي هغه ورته سوالونه کوي چې دا خو مې بچو نو نو غیر قانون دې ټایم کې اوس یو بدماش راشي دا کلاشینکوف ورسره دی او په دې دا لاس کې داسې وړي داسې کلاشینکوف په چت کې ودی چې والدار صاحب سلام علیکم وعلیکم سلام ګورې دغه چې د قانون مطابق اوس وګورئ هېڅ شی ورسره نشته دغه دی روان دی غاړ ټوپک داسې هسې ته په ایمان وایه دا ستا معاشره ده ډرامې چې کمې خلک جوړوي دا ستا معاشرې عکاسي کوي دا ګپ نه لګوي دا ستا معاشره کې دغه لوبه وي د مولایانو پسې چې خلک وایي چې هلکه وي ستا ښځه طلاقه شوه قبلې ته دې متیازې کړي دي بیا چې په ده پرېښوه بیا چې کله ده کولې خو دې جمعې سره اړولې دا ستا د معاشرې عکاسي کوي ستا مولایانو دغسې کړي دي هسې نه جوړوي دا حالت یې پېښه اعتکاف ته ستا او زما په کلي کې چې کوم اعتکاف کېږي دا رواجي اعتکاف چې رخل دې دپاره کیني چې بیا وروسته ورته هارونه واچوي او مبارکۍ وله ورکړي نو دا خو نه دین دی او نه دنیا ده دا خو هسې ځان شرموي دا خو نه په قرآن کې شته نه په سنت کې شته نه چې کوم د یو کتاب چېرته لیکلي دي چې رخل دې بیا هارونه ور واچوي خلک دې دا وکړي البته زه به تعالی په اعتکاف قرآني باندې خبره وکړم دا کم اعتکاف چې زموږ په جوماتونو کې کېږي دا قرآن نه دی ذکر کړی دا په روایاتو کې راغلی دی او روایاتو کې ما تاسو ته وویل چې د قرآن هر هغه آیت چې د هغې نه کافر ته خطر وه کافر ته نقصان و نو کافر بی ټیم استعمال که حکمران بی ټیم استعمال که د کمو احکامو نه چې سرکار ته حکومتونو ته تاوان و خپل بی ټیمي د خرچې په ذریعه باندې لکه اوس هم دا مفتی اعظم دی هغه مفتی اعظم دی دا سرکار مقرروي نو د خپل بی ټیمي استعمال که او د قرآن هغو آیتونو کې چې کم پاور و قرآن په آیتونو کې چې کمو آیتونو کې د اټم بم نه زیات طاقت و او هغې نه هوا وایسته نو اعتکاف نه په جومات کې 10 ورځې کېناستل او په هغې کې الله کول په دې باندې نه امریکې ته تاوان رسي نه د دې ملک ظالم حکمران ته تاوان رسي که دا ټول ملک زمونږ حکمران تباه کي په دې اعتکاف هغه ته هیڅ نقصان نه رسي دا ځمکي اعتکاف دی اوس آسماني اعتکاف چې قرآن ذکر کړی دی هغه تعالی بیانوم عکف اعتکاف وتلی دی د عکفه نه عکفہ ویلے کیگی کسی چیز کو روکنا یا کسی چیز سے رکنا د عکوف معنی دا لکتا خیال کړی وي چې قرآن کې آیاتونه راځي دا به زه وروستو ذکر کومه ورپسې را روان یم چې وانتم عاکفون فی المساجد په جومات کې دننه حصارېدلو ته عکوف وایي خو د څه دپاره دی دا د دې قرآن مقصد څه ذکر کړی دی نو اول معنی مې درته وکړه چې بنیادي معنا د عکوف چې دی اعتکاف چې عکفه نه وتلی دې کې اصلي ټکي درې وي دا نور خو بیا بابونو د وجې نه وړاندې وروستو کومنګه عین کافه کسی چیز سے رکنا یا کسی چیز کو روکنا او بله معنا دویمه د دې دا ده چې د دې په پیور کې جوړه شوې ده معنی خو طریقې سره جوړیږي کله چې یو سړی لالونه او جواهرات منتشر کیږي پریوزي ځمکه باندې پریوزي ورکیږي نو هغه خلک په تار کې وپیري دا تار کې څه دپاره پیري دا ایثار کړی شي دا د ورکېدو نه او د منتشر کېدو نه
را بند شي. عکف الجوهر فی النظم، عکف الجوهر فی النظم، یو سړي جواهرات په تار کې وپیرل. څه مطلب؟ د ورکېدو نه او د منتشر کېدو نه یې بچ کړه. او کله چې ویښته سړی ګومنځ کي هغې ته ویلی شي شعر معکوف، هغه ویښته چې هغه په ترتیب کړي شوي دي، ګډوډېدو نه یې بچ کړي دي. نو همدارنګې عاکف چې دی دا د سرکار یوه ډیوټي ده، د اسلامی سرکار. دا هغه ګروپ دی د امر بالمعروف و د نهي عن المنکر چې دا به په یو ځای کې ناست وي او د قوم او د ملک معاملات به درست کوي، لکه اسټبلیشمنټ چې د انګریز دپاره او د غیر الله دپاره کار کوي. امام راغب زمونږ یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی، هغه د مفردات القرآن لیکلی دی. امام راغب وی عکوف شکم دے وہی تعظیمن کسی شے کی طرف بڑھنا اور اس سے مسلسل وابستہ رہنا. عکوف لیکي گی یو شی ته ور وړاندې کېدل او یو شی سره وابسته کېدل. عکف القوم حوله، د پلانی سړي غیر چاپیر قوم ګیره واچوله، یعنی دا سړی را ایثار که چې چېرته لاړ نشي. عکف القوم. همدارنګې عاکفین په قرآن کې راغلی دی، هغه جماعت چې هغه د بني نوع انسان او د مسلمانانو دپاره داسې معاملات او داسې سوچونه او داسې تدبیرونه جوړوي چې د بني نوع انسان شرازه بکراو نشي، دا خلق منتشر نشي، دا خلقو باندې څوک تیری ونه کي، دوی په چا تیری ونه کي چې دا خلق د قانون په نظم و ضبط کې راګیر وي. قرآن وایي فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ. اغوی په یو داسې قوم باندې راغو چې اغوی د خپل بت دپاره د خلق را ایثار کړي وو، یو بت دپاره ناست وو، ټول خلک یې د هغه بت د عبادت دپاره منظم کړي وو. اصنام لهم یعکفون علی اصنام لهم، د خپلو بوتانو دپاره هغوی عمل د اعتکاف کولو. څه مطلب؟ دا ټول قوم په یوې خبره باندې را جمع کوه، دا ټول قوم په یوې خبره باندې را غونډوه چې دا منتشر نشي. همدارنګې قرآن وایي والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاکف والباد. مسجد حرام چې دی دا یو داسې مرکز دی چې دا د عاکف دپاره یعنی حصار شوي چې څوک په دې ځای کې اوسیږي، د هغه دپاره او د بهر دپاره یو شی دی. بل ځای کې الله فرمایي ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المسجد. ښځو سره کوروالی نه کوئ په هغو شپو کې چې تاسو په جومات کې کله، جومات نه مراد دی مرکز د مسلمانانو، تاڼه د مسلمانانو په مرکز کې چې کله تاسو ناست او خبرې اهمې وي او تاسو د خلکو شرازه بچ کوئ او میټینګونه روان وي، عاکفون تم روکے ہوئے ہو مساجد کے اندر. په جوماتونو کې تاسو مرکزونو کې ناست وئ، د قوم او د ملک دپاره سټریټجي جوړوئ، تدبیرونه کوئ، نو میټینګونه وي. نو په داسې وخت کې به مرکز ته ښځه نه راغواړي چې هغه ځای کې لګیا شي په مرکز کې دا کار شروع کړي. ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. همدارنګې قرآن کې ابراهیم علیه السلام وایي ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. دا څه شي بوتان دي چې تاسو دې ته دا ټولې دنیا خلک را غونډ کړی دی او تاسو دې ته دا خلک را ایثار کړی دی چې د دې عبادت به کوئ، خبردار دینه خلاف ونه کوئ، خبردار د دوی خیرې لګي، د دوی دعاګانې لګي، دا زمونږ خدایان دي. دا څه شی دي چې تاسو دې ته ټوله دنیا را ایثاره کړې ده. بل ځای کې الله وایي لن نبرح علیه عاکفین حتی یرجع الینا موسی. منگ با دیزے کی تر حق دے پوری حصارو عاکفین چی ترچو پوری مسانی وی راگلے منگ با دقا بودتا عبادت کو گیر چا پیر با موتا خلق را حصار کری. قالو نعبدو اسناما فنزل لها عاکفین. منگا با بندگی و غلامی دغو بوتانو کو او ہمیشہ با دید پارا تدبیر جوڑو چی دا خلق ورطرا غنڈ کو چی دی بوتانو نچوک لکوس چی زمانگا دا ٹپوس ماما کلا کلا خلقو تی چی سیرتون لبسے زیرتون لبسے کنسے دا عاکف تے دا خلق را غنڈوی شرک طرف تا و دا کفر طرف تا. والہدی معکوف. معکوف حقی ہدی و حق ساروی توی چی غر ایسار کڑی شوی. نو بہر حال ما خبر کولا عکف اعتکاف لے کی گی
هر هغه ګروه د مسلمانان چې هغوی به په مراکزو د اسلام کې راغونډ وي نو هغوی به کله کله د شپې دپاره هم دا میټینګونه چې کله حالات خراب وي هغوی به د تمام مسلمانانو دپاره سوچ کوي غور به کوي چې دا څه ګناه او څه غلطي شوې ده چې دا قوم په تباهۍ باندې تباه شو دا قوم کې قانون نه راځي دا قوم کې قرآن نه راځي عمل نه راځي زنا زیاته ده سودخوري زیاته ده شرابخوري زیاته ده یو ګروپ به وي یو اسټبلشمنټ به وي یو امر بالمعروف لویه عهده به وي هغه خلک به د شپې او د ورځې تدبیرونه کوي چې دا قوم شرازه بکراو نشي او دین وروره صرف د 10 ورځو د 40 ورځو الله الله سبحان الله سبحان الله جوړ ک وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي بس پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام خو ډیره لویه نامه ده ډیر لوی شخصیت ده نو چې کومه خبره ته ځان نه جوړه کې هغه پسې ولي کې نو خلکو چې د قرآن بم دغه معنوي نو حقیقت کې دا دې ته ویلې کی دا تا مولا ویلي دي چې دا دنیا د کافر د پاره جنت ده او د مؤمن د پاره جهنم ده دا د تجارت ول وړي قرآن وی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه یا الله دنیا را تخپل جوړه د مؤمن باول دا دنیا خپل چې ستا اعمال دا دنیا نشي خسته کولای دا دنیا بغزه تکرم څو ورسي ستا دنیا چې دا دنیا تعالی ستا عمل چې دا دنیا جنت کولای نشي ستا تارچ ستا د نږدې ځای نه رڼا کوي ته وایي چې هغه ته ولګو هغه ته ولګو هغه ته رڼا ورسي دا ته چا وړلې دي دا او کته وایي چې په دې منځونو دعاګانو کار کیږي سن 1948 کې د اسرائیل دومره غوړي حکومت جوړ دی څومره ورسره په 5 قدمونو کې بیت الله دی هر کال 10 لاکه روټي خلاص حاجیان راځي الله اسرائیل تباش جواب راکړه تباش ته تباک ته ذلیل کړي ته خوار کړي ستا کو یاد وساته د پولیسه ته راځي ان شاء الله سبا به در باندې بیا وګورم او کملیشي ته راځي چې څه در سره مخ کې شوي دي او که فوجه ته راځي بنګال کې متم لیدلی که راځي نو د اسلام چوکاټ ته معلوم دی چې ستا مجبوري ته صرف اور صرف انګریز خوشحاله وي دا ومنه مولا نشته مولا په دې ملک غلامان دي د دیوبند غلامان د پنجپیر غلامان د اهل حدیثو غلامان د ایرانیانو غلامان ایجنټان دي مولا نشته کني چې تعالی په منبر بیان کړی وي چې په يهودو باندې څومره عذابونه او پتا څومره دي کتا باندې زیات نه وي زبا دې منبر باندې بیا چې کینم نو زبا غلطه کوم ته مسلمان ہو کر سیاو پر خو خان دے نعرہ حیدری علی وئی اے بدینا اے غلاما اے مشرکا ستاپ پینڈالونو کی څومره ناری لگی علی خو ډیر غټ سړی دی ته خو سړی ډیر وړ وړ ملایانو ته زنده‌باد وایي او زنده‌باد نعره د شرک ده زنده‌باد صرف څوک دی صرف یو الله دی زنده‌باد همیشه زنده دا یو الله دی ته د کفر ناری لګوي خو کافر کېږي نه پتا باندې مولا دیوال څرخولی دی او تا ته نه ته خو کفر پروف یې ته څه شی مړه تاړو کافر کېږي نه حکومت څنګه عذاب دی پتا باندې یو ایسچو د خدای عمره لوی روب دا پتا باندې اچي لکه خدای باندې څوک نشي راتاوېدی په یو ایسچو څوک راتاوېدی او که کله ته د سرکار خلاف درخواست ورکول غواړي چې ما سره ظلم وشه محرر یا ایسچو ما سره زیاتی کړی دی نو بیا محرر نه بیا به بارازې بایسې به کوي بایسې د پاره څومره اصول مقرر کړي دي لکه خدای ته رسېدل چې څومره مشکل دي همدارنګې بایسې هم دومره مشکله کړې او که ته ورته ټلیفون کوې ډېر دنه مجبور وي نو بل سړی اوچت کړي چې صاحب میټینګ کې دی مینې وګوره میټینګ وګوره مینې خو داسې وي لکه د سرکار خر دوی نه څوک میټینګونه غواړي د دوی څه حیثیت دی دوی خو مخکې نه ګوته لګولي وي چې دا به نه کوي دا به کوي دته لیکلی کاغذ راځي او دی به په پټو سترګو ګوته لګوي کنې د پلار یې مینې نشي